مرد هدایتی پدا غنڈن لئیخ پور کړي دا امت سمسور کړي دا امت سمسور کړي زنديق چاته وي او د زنديق حکم سدي د دې سره متعلق ځینې احکام چې دا زنديق سره لګو پیژني. خلاصه د جواب دا ده چې زنديق اصلا ویل کیږي الذي يكون في عقائده كفر. هغه کس ویل کیږي چې د په عقایدو کې کفر موجود وي ولو کدا اعتراف هم کوي په نبوت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې په عقایدو کې کفر موجود وي کې ته زنديق ویل کیږي. باقاعده علماء دا خبر لیکلی ده لکه صاحب د نظرة النعیم په اول جلد 4515 نمبر صفحه باندې چې الزندقة كفر والزنديق كافر. زنديق والے کفر دی او زنديق کافر دی. علامه احمدی رحمه الله د دې کتاب دی علم العقائد کی ابکار الافکار هغه کې دا خبره ذکر کړې ده چې حکم اموال الزنادقه حکم المرتدین، حکم د مالونو د زنديق خلکو پشان د حکم د مرتدو دي. نو فلا تقبل منهم جزيه، د دوی نه به جزيه نه قبليږي، ټیکس به د دوی نه قبليږي. او ولا تنكح نساؤهم، د دوی د زنانو سره به نکاح نشي کولی. او ولا دیت علی قاتل واحد منهم، دیت هم نشته دی په هغه چا باندې چې چا زنديق قتل کړ. امید دی چې د سوال په جواب باندې به ملګري پوه شوي، نور ملګري به انشاءالله پوه شي.